سلام له خپلو همکارانو په مننې چې تر دې دمه یې اختریز پروګرام تاسو ته وړاندې کړ. اوس هم څو لنډ خبرونه. ولسمشر غني پر کابل ښار د تېرې ورځې د توغندیزو او وسلوالو بریدونو په غبرګون کې ویلي چې له دې پیښې سره به په بې تفاوتۍ چلند ونه شي. ښاغلي غني تېر ماښام د کابل ښار په امنیتي غونډه کې زیاته کړه چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ټولو برخو کې باید حساب ورکول وي. ولسمشر همدارس په ډاګه کړه چې خلک حساب ورکوونکی حکومت غواړي او حکومت باید د دغې پیښې له امله چې د خلکو د اندېښنې لامل شوی واضح او قانع کوونکی ځواب ولري. افغانستان د همګړۍ په یو ځانګړي تاریخي پړاو کې دی. دغه مطلب ولسمشر غني تېر ماښام د 14 ولایتونو له پوځي او ملکي مسؤلینو سره د ویډیو کنفرانس له لارې په کتنه کې څرګند کړ او زیاته یې کړه چې پر کابل د تېرې ورځې ترسره شوی برید د خلکو د اندېښنې لامل شوی، خو هیڅ پیښه باید موږ له خپلې اصلي موخې لرې نه کړي. د نوموړي په باور خلک یو حساب ورکوونکی حکومت غواړي او د ملي یووالي حکومت حساب ورکوونکی دی. د نیمروز د چاربرجک ولسوالۍ امنیه قمندان د دغه ولایت په مرکز کې ووژل شو. د نیمروز سیمهیز مسؤلین وایي دا قمندان چې محیالدین نومیده تېره ورځ غرمه مهال کله چې د خپل کور پر لور روان و د زرنج ښار د دویمې ناحیې اړوند په ګلستان ښارګوټي کې د ناپېژاندو وسلوالو لوري په نښه شوی او بریدګر په تېښته بریالي شوي دي. سرچینه زیاتوي په دې پیښه کې د نوموړي 2 ساتونکي یوه میرمن چې ورسره په موټر کې و هم ټپیان شوي دي. د امریکې ولسمشر ویلي چې د افغانستان مسایل تل څاري. ډونالډ ټرمپ تېره ورځ له رویټرز خبري سرچینې سره په مرکه کې همدارز ویلي چې د افغانستان د جګړې خصوصي کولو مسئله نه څیړي. ښاغلي ټرمپ په داسې حال کې دغه څرګندونې کړي چې 2 ورځې مخکې د امریکا یو شمېر اوسنیو او مخکینیو چارواکو ویلي و چې خصوصي امنیتي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې مسؤلیت سپارلو په اړه د ولسمشر ټرمپ لیوالتیا مخ په ډېرو ده. ولسمشر غني تېر ماښام د پولیسو د 300 بستریز روغتون د ټپیانو د پوښتنې ترڅنګ هغوی ته د اختر مبارکي هم وویله. نوموړي د ټپیانو له پوښتنې وروسته په یاد روغتون کې له بېلابېلو برخو لیدنه وکړه او دا چې د بیارغونې چارې یې په تېرو 3 کلو کې نه دي بشپړې شوي د منلو وړ ونه ګڼلې. د ولسمشر په خبره د روغتون مهمې برخې ناسمې جوړې شوي چې د بستري ناروغانو ژوند او روغتیا ته پکې د ګواښ احتمال شته او همداراز اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د یادو نواقصو د لرې کولو لپاره ژر تر ژره مهالویش جوړ او عملي اقدامات وکړي. د افغانستان لپاره د امریکې له اعلان شوي تګلارې 1 کال تیر شو. یو شمېر شنونکي وایي چې دغه تګلاره له ترهګرو سره په مبارزه کې ناکامه وه ځکه په هیواد کې ترهګریز بریدونه ډېر شوي دي. د دوی په خبره امریکې هم د دې تګلارې په پلي کېدو کې رښتونی عمل نه دی کړی. او په هرات کې د مرمر ډبرو یو شمېر راویستونکي کمپنۍ د یاد ولایت له قانونو د ګټې په برخه کې حکومت په ناغېړۍ تورنوي. دوی وایي د قانونو په سیمه کې ناامني او د صنعت په برخه کې د حکومت ناغېړي د دې لامل شوي څو یو شمېر کارکوونکي له کاره لاس واخلي. د مرمر ډبرو کان ترڅنګ په هرات کې د اسکرو، نفتو، غازو، سمنټو او سرو زرو کانونه شتون لري چې د مرمر ډبرو، سکرو کان، ودانیزو ډبرو، شګي او جغل له کانونو څخه په اوس وخت کې ګټه اخیستل کیږي. په هرات کې د مرمر ډبرو د کارخونو یو شمېر مشران وایي د قانون په برخه کې د حکومت د نه پاملرنې له امله 80 سلنه کارکوونکو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. ما مجبوریم کاهش به هزینه ها خور بده. حالا این فشاری که میاد روی ملت میاد اونا بیکار میشن، باعث از این میشه که ناامنی به وجود بیاد، اخلال در جامعه به وجود بیاد و این امور حتما به وجود میاد چون بیش از 40 کمپانی که در شرک صنعتی وجود داره فعلا خیلی کمپانی ها یا استاپن یا ای که در حال جمعوری تمام سنگاه پروسس کنن که استاپ شن. یو شمېر نور کارخونه لرونکي وایي د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې د مرمر ډبرو رخام، کرسټال او کوارتز په ګډون 13 کانونه شتون لري چې له ډلې په 6 کانونو کې کار جریان لري. یک از تاثیرات دیگه که سبب توقف امور معادنی شده متاسفانه نبود برق. سال هاست که به ما میگن به شما برق میدیم تا امروز کدام برق به ما داده نشده. موضوع سرک و اسفالت نشده. متاسفانه امنیت در مسیر شهرها به صورت حتمی و 100% تامین نشده. په همدې حال کې د هرات د قانون رئیس تاییدوي چې د مرمر ډبرو ګڼ شمېر کانونه د ناامنۍ او د امکاناتو د نشتون له امله له استخراج څخه پاتې دي.
از ساختن پل روی دریای هریرود گرفته تا قسمت تغذیه معادن از بند برق سلما تا قسمت اسفالت سرک، راه ایجاد راه برای سرک از اینا و همچنان قرضه هایی که از اینا گرفته شد و تمام اینا را ما گزارش دادیم برای مرکز در این قسمت اقدام کرد، یک تیم را برای سروی پل روان کردن. د هرات سیمه ییز مسؤلین د لوی لارو او هغه سیمو د امنیت له ټینګښت څخه خبر ورکوي چې کانونه پکې شتون لري او د چشت شریف په ولسوالۍ کې د مرمر ډبرو د کان د استخراج بهیر له ښه والي هم خبر ورکوي. اخیراً ما شاهد از این بودیم که دستگاه‌های مدرن و پیشرفته در ولایت هرات وارد شده و احتمالاً آغاز به کار می‌کنیم که سبب افزایش مجدد صادرات سنگ مرمر خواهد شد. در قسمت تامین امنیت به گونه جدی هدایت لازم داده شده. د قانونو د استخراج په برخه کې خپلسري او له قانونو لرونکو څخه د وسلوالو زورواکو ملاتړ په هرات کې پر کان لرونکو تورونه دي، خو له بل لوري د هرات د ولایتي شورا غړي هم حکومت په دې تور نه وي چې د هرات د قانونو پر استخراج جدي څارنه نه لري. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه اوس هم تاسو رابولم د اختر په اړه د خورشید ځانګړي پروګرام لیدو ته.